د طالبانو لخوا د پاکستان اغزن تار نړول پاکستانیان غوسه کړي او خپل حکومت ته یې پیغورونه ورکړي. جزئیات همدغې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په ډیورنډ کرښه د اغزن تار لګولو په سر د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ یو وارې بیا شخړه رامنځته شوې او طالبانو د بلوچستان ایالت په چاخي سیمه کې د پولې څخه د دغه اغزن تار کټارې نړولې دي. افغان طالبانو په پاکستان تو لګولې چې دغه کټارې په افغان خاوره کې لګولې دي، خو تر اوسه د پاکستان حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي و چې پاکستان به په پوله د اغزن تار لګولو پروژه طالبانو سره په ګډه د جوړجاړي په فضا کې سرته رسوي. په ټولنیزو رسنیو د ډیورنډ کرښې نه د طالبانو لخوا د اغزن تار په ټولولو او کټارو ړنګولو تاوده بحثونه روان دي او چیرته که د طالبانو د عمل د افغانستان د خپلواکۍ دپاره مهم ګرځول کیږي. نو هلته ځینې فعالین شکونه کوي چې طالبان غواړي له دې لارې افغانانو کې خپل محبوبیت سیوا کړي، خو نور دوی د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي. په ټولنیزو رسنیو خپرو شویو ویډیوګانو کې مسله کسان خپل پیژندګلوي د افغان طالبانو په نوم کوي او لیدل کیږي چې دوی د یو ګاډي په مرسته سره د شپې په تیاره کې د پاکستان لخوا د اغزن تار لپاره لګول شوې ستنې راغورځوي او کټارې ورړنګوي. دې ویډیوګانو کې په نظر راتلونکي وسلوالو دعوه کوي چې پاکستاني ځواکونو دا کټارې د افغانستان په خاوره لګولې دي. دغه مصالح کسان د پاکستان د عمل د افغانستان په ضد د تجاوز په نوم یادوي او ترڅنګ یې ګواښ کوي چې بیا د طالبانو اسلامي امارت داسې تجاوز ونه مني. پاکستاني خبريال مرتضی سولنګي په ټویټر لیکلي چې زموږ دولت دغه جنونیانو سره د افغانستان په واک اخیستو کې مرسته کړې. NDS یې له منځه وړی او د امریکایي مداخله یې ختمه کړې. اوس د نو خوند اخلي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.